یو ښځه په کومو حالاتو کې بېلارې کیږي؟ سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو سره په دې اړه معلومات شریکوم چې یو ښځه په کومو حالاتو کې بېلارې کیږي. دوستانو، ممکن دا قضاوت د ټولو ښځو په اړه نه وي، خو د ځینو ښځو په اړه کیدی شي. اول، ښځه چې بې سرپرسته وي او ډیره غریبه وي، خاوند یې مړ وي او خپلوان ورسره لاس امداد نه کوي، نو ممکن بېلاریو ته مخه وکړي، خو د دې ټوله ګناه د خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو په غاړه ده چې د غریبانو سره مرسته نه کوي او غریبانو ته خیرات نه ورکوي. دویم، کله چې یوې ښځې سره خپل میړه ډیر وخت نه تیروي او یا ترې هسې خفه وي، نو ښځه فکر کوي چې خاوند یې زما نه هسې په نه خبره بیزاره دی، کیدای شي زه یې نه خوښیږم او بل چا سره یې زړه لګېدلی وي، نو بیا هم ښځه غلطو لارو ته مخه کوي. دریم، ښځه چې بیخي کور کې یوازې وي او خاوند ترې ډیر کلونه لرې وي، پیسو ته یې کار ویلی وي او د ښځې او بچو قصه کې نه وي، مسافر ورونه دې نه خفه کیږي، خو دا یو حقیقت دی ځکه چې عمر رضی الله تعالی عنه هم د ښځې نه د لرېوالي حد 4 میاشتې ټاکلی و، ځکه یوه ښځه له خپل خاوند نه بغیر 4 میاشتې ګزاره کولی شي او له دې نه وروسته خپل نفس نشي کنټرولولی. څلورم، کله چې یو سړی جنسي کمزوری وي، مطلب نامرد وي، ځان یې په موټکو تباه کړی وي یا داسې نور، او له واده وروسته خپله ښځه سمه نشي انځالولی، نو ښځه فکر کوي چې خاوند خو مې نامرد دی، د هیڅ کار نه دی، نو په دې حالاتو کې هم ښځه بېلارې کیږي. نو تاسو ته وایم دوستانو چې د موټک غوندې پلید عمل نه ځان وساتئ، ژوند مو خرابوي او ژوند مو تریخوي. پنځم، کله چې نارینه مختلف قسم نشې کوي، یعنی چرس، شراب، افیم او یا داسې نور، نو نشهیي انسان د ښځو ډیر بد راځي، ځکه نشهیي انسان په نشه کې ښځې ته کنځل هم کوي او نور بد رد هم ورته وایي، نو دغه وخت کې هم د کور حالات خرابېږي. کله چې نارینه د خپل ښځې هیلو او ارزوګانو په مقابل کې بې تفاوته وي او یا په دې پوه نشي چې ښځه مې له څه شي سره مینه لري او یا د زړه غوښتنې څه دي او د ښځې د ښکلا صفت نه کوي او مینه محبت ورسره نه کوي، نو ښځه فکر کوي چې د میړه مې نه خوښیږم. اووم، کله چې ښځه پوه شي چې میړه مې له نورو ښځو سره اړیکې لري، نو دې ته غوسه پیدا کیږي او هغه وخت دا هم له زده بل سړي سره اړیکه ټینګوي. اتم، ځینې ښځې خوښوي چې میړه ورسره هره ورځ سملي، نو میړونو ته پکار دی چې غوښتنې ومني، ځکه د یادو ښځو شوق ډیر وي، نو میړونه یې باید ورپوره کړي، مطلب کوشش دې وکړي په هفته کې باید 2-3 ځلې انزال کړي. دې سره ښځې ته ذهني سکون پیدا کیږي، د بدن پوستکی نرم، تازه او ښایسته معلومیږي. کومې ښځې چې په وخت انزال نشي نو زر عصبي کیږي، دې سره زړه کې نفرت هم پیدا کیږي او د کور ماحول ورسره خرابېږي. خو ځینې ښځې بیا د ځینو مشکلاتو په وجه یا فکري نارامۍ او غم په وجه سملاستو ته زیات زړه نه ښه کوي، نو دغسې ښځو سره باید ډیر احتیاط وشي. دوستانو، د دې معلوماتو له مخې باید ووایم چې ټولې ښځې به داسې نه وي، خو ممکن ځینې ښځې داسې وي. الله پاک جل جلاله دې د هر چا حیا او پردې وساتي. خدا یو څه حقیقت و، غوښتل مې چې تاسو دوستانو سره شریک کړم. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله، در سره لایک کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.